تیره ویډیو کې موږ او تاسو دا وویل چې خبري جمله باندې به کار کوو. خبري جمله د جملو یوه بڼه ده. په دې جمله کې چې دا فاعل راځي بیا ورپسې مفعول راځي، یعنی د پښتو جملې جوړښت همدغسې دی، خو په رسنیز ژبه کې یا په رسنیو کې دغه برخه هم له ژباړې اغېزمنه ده. کله کله داسې کېږي چې یو خبریال همغه د پښتو د جملې جوړښت مات کړي، له ژباړې اغېزمن سي او جمله داسې ولیکي چې هم به یې ویلو کې دته سخته وي، هم به یې لوستونکی، اورېدونکی یا لیدونکی په پوهېدلو کې له جنجال سره مخ وي. نو په دې هم څو بېلګې وړاندې کوو. تر ولسمشرۍ وروسته لومړي کانفرنس کې ډونالډ ټرمپ د نوي ګوند جوړولو ګنګوسې رد کړې. ګورئ فاعل شاته سوی او چې مخته یې راوړو همغه د پښتو طریقې سره داسې کېږي. ډونالډ ټرمپ تر ولسمشرۍ وروسته په لومړي کانفرنس کې د نوي ګوند د جوړولو ګنګوسې رد کړې. یا دویمه جمله د ملګرو ملتونو ته په غزې تړانګې کې د اوربند لپاره د امریکا وړاندیزي پرېکړه لیک د حماس له هرکلي سره مخ شوی. خو ښه جمله داسې ده چې حماس په غزه کې د اوربند لپاره ملګرو ملتونو ته د امریکا د وړاندیزي پرېکړه لیک هرکلی وکړ. نو دغه جمله چې سړی نوره هم جالبه کوي کار غواړي، خو ما په بیړه مثال پیدا کړ او دلته مې ولیکه. راتلونکي ویډیو کې موږ او تاسو خبره په دې کوو چې موصوف او صفت څنګه دغسې ولیکو چې څنګه زموږ او ستاسو د پښتو ژبې غوښتنه ده. تر هغه مو عمل او خپل نظرونه هم راسره شریکوئ.